د ټل پره چنار لوی لارې 3 میاشتې وروسته آزاد شو. عدالت عمران خان ته سزا ورکړي. بیا هم مذاکرات روان دي. شیخ وقاص اکرم په کراچي ایرپورټ کې د سپو زیاتولو د الوتنې لپاره خطره ده. د ټل پره چنار لوی لارې 3 میاشتې وروسته آزاد شو. تاسو ګورئ اباسین خبر. زویم ادریس خان خبرو تفصیل سره. د کرم لپاره د مرستې لومړی کاروان تیار دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډپور په خصوصي هدایت مشر اطلاعات بریسټر محمد علي سیف کوهاټ ته ورسېدو. هلته به هغه 75 لوی ګاډۍ کاروان سخت امنیت سره روان کړي. په دې کاران کې د ګاډو کې د 22 ویلر 10 ویلر 6 ویلر او ټرکونه شامل دي. د ټرکونه دوا ګیس سلنډرونه سبزیانې غوړي اوړو او نورې ضروریات سامان وړي. په دې MA 17 ټرک سامان د کرم انتظامی ته ورکړي. په دې کې 500 هیمې 500 چټایان 200 ترپالونه 500 کمبلې 1.5 خوب بوجي او 500 سولر چراغونه شامل دي. چیف سیکرټري ندیم اسلم چودھری وایي چې دا امن کمیټي په مکمل مرسته کوي. دا قانون اداري په دې کاروان دا ساتنه کوي. کاروان په نن سهار 10 بجې روان کیږي. با د 3 میاشتې وروسته د مرستې لوی پرمختګ دی. د عدالت عمران خان ته سزا ورکړي. بیا هم مذاکرات روان دي. شیخ وقاص اکرم د پاکستان تحریک انصاف PTI ته مذاکرات او مرکزی سیکرټري اطلاعات شیخ وقاص اکرم وویل چې د 6 جنوري په سزا خبرې واورېدو باندې به هم مذاکرات روان دي. په پېښور کې دا یو خبرې اجلاس په محتل هغه وویل موږ د ډیل نه غواړو او خبرې عدالت پورته ټرل نه دي. شیخ وقاص وویل چې عمران خان ته سزا ورکړل شي خبرې روان دي. د خبرو دوام د حکومتي کمیټې په سنجیدګي او پرمختګ پورې دا لري. شیخ وقاص اکرم چې هغه زیاته کړي چې دا سیول نافرمانی تحریک پاکستان په ضد نه دی بلکې د فارم 47 په حکومت خلاف دی. بل غواړي لاهور د عدالت پیشکي موقع باندې گفتگو کولو سره د شاه مقصود قریشي په لاهور کې وویل چې دا خبرې باید مثبت پایله ورکړي. هغه زیاته کړي چې خبرې ونه شي حکومت بیا کمزور شي. شاه مقصود وویل پاکستان لپاره خبرې ضروری دي ته د تحریک انصاف لپاره. په کراچي کې د ایرپورټ کې د سپو زیاتولو د الوتنې لپاره خطره ده. په جنرل ایویشن سیمه کې د سپو آزاد ګرځېدلو پروازونو امنیت د خطره جوړ شو. د جنا ټرمینل په جنرل ایویشن سیمه کې د کوچني او چارټر الوتنې کې تلل راتلل کوي. دغه الوتنې کې لاهنګرو ځای کې ټیکسي کوي او د مرکزي ون ویتا روان سي. سپې زیاتلو لیدل شوي دي او د سپو آزاد ګرځېدلې حادثې سبب کېدل شي. 13 جمعه په یو سپې کوچني الوتنې سره د ټکراو ته نږدې و. د دې حالت له امله یو الوتنه منسوخ شو. د جنا ټرمینل ون وے شاهونو کې د هم سپې لیدل شوي دي. په هنګرو سیمه کې د سپو ترڅنګ ځینو نورو خطرناکې شیان هم شته. کوچني الوتنې ټیکسي کولو پر وخت کې د ځمکو په شیانو ستونزه لري. له سخت شیانو الوتنو کې تیارونه خرابوي او د تیارونه خرابوو کې الوتنې منسوخ کیږي به او ډېر تاوان رامخته کیږي به. داسې مزید خبر لپاره اباسین خبر فالو سبسکرایب شیر کوئ.